ژوند او زده کړه. د آبادۍ غږ. درنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلې مې ومنئ. هغه کورنۍ چې خپلو تر 18 کلونو کم عمر ماشومانو ته د موټر چلولو اجازه ورکوي، اولادونه یې له کومو ستونزو سره مخامخ کیږي. نفر حکومت لړ 1 لک روپۍ 3 بوجي وریجې 2 غواګانې ورکړلې. ولې یو شمېر کورنۍ خپلو کم عمره اولادونو ته د موټر چلولو اجازه ورکوي؟ کورنۍ څرنګه کولی شي څو له دغو ستونزو مخنیوی وکړي او ګټه یې څه ده؟ د آبادۍ غږ د نن ورځې په خپرونه کې همدا پوښتنې ځوابیږي. د افغانستان د ترافیکو ریاست د مسؤلینو په وینا هر کال سلګونه ترافیکي پیښې رامنځته کیږي چې په دې کې ځینې پیښې د کم عمره یا له 18 کلونو څخه ټیټو ماشومانو لخوا ترسره کیږي. د ځینو کسانو په وینا یو شمېر کورنۍ خپلو هغو اولادونو ته چې د لایسنس د اخیستو وړ نه وي یا یې 18 کاله نه وي پوره کړي نو د موټر چلولو اجازه ورکوي او د ګڼو ستونزو د رامنځته کېدو سبب کیږي. دا چې څه ډول ستونزې، لومړی به د یوې مېرمنې خبرې واورو او ورپسې زموږ همکاره سپوږمۍ مایار د کابل ښار بېلابېلو سیمو ته تللې او هلته یې د خلکو سره خبرې کړي. برادر من یک بچه داشت. زما خپل ورور و چې یو نازولی زوی یې درلود او له 12 کلنۍ څخه یې د موټر چلولو اجازه ورکړه. یو ځل یې ټکر وکړ. مور او پلار یې اوس پښیماني کوي چې ولې به موږ هغه ته د موټر چلولو اجازه ورکوله. یو زوی مو هغه مو هم له لاسه ورکړ. کله چې ټکر وکړ شهید شو. اوس یې د مور او پلار روحي او رواني حالت ډېر زیات خراب دی. بسیار وضعیتشان خراب است. ځان در وپېژنه او د کوم ځای اوسېدونکی؟ نوم مې سرورسته د میدان وردګ ولایت په کابل کې اوسم کاپټن. کله له داسې یوې حادثې سره مخ شوي چې مثلا ماشومانو موټر چلولی وي او له کومې حادثې سره مخ شوي؟ یو وراره مې دی د موټر ډېر شوقي دی. موټر مې ورکړ ما تاو یې کړ چې ګورم ځمکه لنده وه چې تاو یې کړ لاړو دیوار سوی و دیوال باندې پر روحیه او ذهن باندې تاثیرات لري. هغه حالت ته روغ یعنې چې کوز مې کړ چې ورته وکتل د رنګ تک زیړ ګرځېدلی و او د ډارېدلو چې تر به مې څه ورته وویل. نوم دی او د کوم ځای؟ نوم مې علیمه دی او د جلال آباد اوسېدونکي. تنکي ځوانان لرئ په کورنۍ کې؟ شکر لري. آیا کله مو د کورنۍ تنکي ځوانانو ته هغوی چې لیسنس نه لري د موټر چلولو اجازه ورکړې ده او که ورکړې مو ده آیا له کومې پیښې یا ستونزې سره مخامخ شوي دي او که نه؟ د اندرور زوی مې واده ته تلو. یو وخت مې ورته ویل ملدم تیز چلوي وایي نوی تنکي ځوان دی او حادثه یې مو کړله. په رکشه یې نفر وه. مور یې تازه مړه شوله. نفر حکومت لړ 1 لک روپۍ 3 بوجي وریجې 2 غواګانې ورکړلې. واوریدل هغو کورنیو چې خپلو اولادونو ته د موټر چلولو اجازه ورکړې وه نو له ګڼو ستونزو سره مخامخ شوي وو. ځینو یې ترافیکي پیښې کړې وې. ځینو نورو هم د سړک پر سر پلي کسان په موټر وهلي وو. ځینو کسانو ته روحي او رواني ستونزې پیدا شوې وې او ځینو هم خپل ژوند له لاسه ورکړی وو. دا چې ولې یو شمېر کورنۍ خپلو کم عمره اولادونو ته د موټر چلولو اجازه ورکوي په همدې اړه څو کسانو خپلې تجربې زموږ له همکاري سره شریکې کړي دي. ځان در وپېژنه او د کوم ځای اوسېدونکی؟ زرلښت نومیږم، پکتیا یم. زرلښت ستا له نظره ولې یو شمېر کورنۍ خپلو کم عمره ماشومان ته د ډرایوري یا موټر چلولو اجازه ورکوي؟ په کور کې مشران نه وي نور کشران مجبوره دي چې یو کار ته اقدام وکړي. ستاسو په خپله کورنۍ کې څنګه آیا کم عمره ماشوم ته مو د ډرایوري اجازه ورکړې که نه؟ خدای ما خپل ورونه مې ډرایوري کوي وخت نه خو سر مې مسافر و خاوند مې خویسه په سفر لاړ و ورونه مې واړه و خو کور ورپات مجبور و هغوی چې مې یو ځای ته رسولي و هغه دپاره هغوی ډرایوري کوله اجازه یې ورکړې وه. نوم دی او د کوم ځای؟ نوم مې سنم ده او د کابل نه یم. سنم ستا له نظره ولې یو شمېر کورنۍ خپلو تنکیو ځوانانو ته هغه چې لیسنس نه لري د موټر چلولو اجازه ورکوي؟ زما له نظره علت دا دی چې دوی د خپل ماشومان علاقه او غوښتنې مني او هغوی نه ناامیده کوي او بل علت یې دا دی چې دوی په دې فکر کې دي چې باید زموږ زوی یو کسب او کمال زده کوي او ځینې خلک خپل زوی ته د سیالي او شریکي په خاطر موټر ورکوي. دوی داسې وایي چې د فلانکي زوی موټر زده لري د معنا.
په نظر ولې یو شمېر کورنۍ خپل تنکي ځوانان ته چې لیسنس نه لري د موټر چلولو اجازه ورکوي؟ زما په نظر چې اکثر فامیلونه پر رقابت پسې ډېر ګرځي، د خلکو خبرو پسې ډېر ګرځي، هغه د دوی شوق او دستي ورپوره کوي، دوی شوقي ورکوي چې ودرېږي زما زوی څنګه معلومیږي، په خلکو دغه پسې ګرځي، ډېر خوند پر ځنجې اخلي، په دې پسې نه ګرځي چې آینده به څنګه سي، دا موټر تاوان ورته کوي. ستاسو له نظر هغه کورنۍ چې موټر تنکي ځوان ته ورکوي چې لیسنس نه لري، علت یې څه دی؟ ولې ورکوي؟ علت یې دا دی چې مور پلار ښه نه کوي چې لیسنس نه لري او ماشوم ته موټر وربي غوري د ورته خوشحاليږي چې زوی دې په موټر کې کینی دی، د ماشوم غوښتنې مانی ماشوم خوشحالي دې ته نظر نه کوي چې دغه خوشحالي د اوس بلار شي یو ځای ته به ورسیږي، بل ځای کې بیا حادثه ورته کیږي، دا دونه کې بل پرې راځي. درنو اوریدونکو، تاسو د آبادی غږ خپرونه اورئ چې موضوع یې د کم عمره ماشومانو د موټر چلولو په اړه ده. دا خپرونه د افغانستان په تعلیمي مؤسسه کې جوړیږي. که زمونږ د دې یا نورو ښوونیزو خپرونو په اړه کوم نظر یا وړاندیز لرئ، نو زمونږ له همکارانو سره د ټلیفون په دې شمېره 002401501 شریک کړئ. د کورنیو بې غوري، د ژوند د مجبوریتونو او ناچاریو له وجې ماشوم ته د موټر چلولو اجازه ورکول، له خطرونو یې ناخبري، د زامنو له موټر چلولو خوند اخیستل او د هغوی ناز وړل او نه خفه کول هغه لاملونه وو چې خلکو یې یادونه وکړه. خو کورنۍ څه ډول کولی شي له دغو ستونزو مخنیوی وکړي، او که مخنیوی وشي نو ګټه به یې څه وي؟ په همدې اړه زموږ همکارانو له څو کسانو سره مرکې کړي دي. ځان راوپېژنئ، بیا دا راته ووایئ چې کله پېښ شوي دي چې زوی دې د موټر چلولو غوښتنه درنه کړې وي او څو کلن دی؟ زما نوم عبدالقیوم دی، د کابل ولایت اوسېدونکی یم. بار بار دا غوښتنه ما زوی هم کړې ده چې موټر راکړه زه یې برون ته وباسم، چې نه د سن ټیټ دی، کوشش کوم چې د موټر ورنه کړم او دا ته کوشش کوم چې دی ته قناعت ورکړم. څه قناعت یې ورکړی؟ اول خو مې دا ورته ویل چې که ته برون ته موټر وباسئ، یو ماشوم به ته په موټر ووایي، موټر به خراب کړي، تا آینده به ته په بندیخانه کې وي، موږ ته جنجال جوړېږي، ترافیک کوم دوی سرګردانوي، موږ هم سرګردانوو. مثلا یو چاته دیات ورته ورکوي یا زخمی پیسې ورته ورکوي، موږ اقتصاد در تقاضا نکو چې مثلا تاسو زه در پیسې درکم چې د یو مریض تداوی وکم، مثلا د یو مړي پیسې ورته ورکم، دغه مړی هم پېکېږي، قتل هم پېکېږي او زخمی توب هم پېکېږي، موټر هم ټکر کوي. نو په دې خاطر ممکنات ورکړی دی او دوم د خبر سمنه لیده، بیا دا کار نه دی کړی. نوم دې چی دی؟ نوم خو مې عایشه ده. د کوم ځای؟ د کاپیسا. ستاسو څو بچیان دي؟ و بچه. اتلس نټیش بچیان هم لرئ؟ هو، یو مې 4 کلنه ده، یو مې 14 کلن زوی دی. کله چې زوی دې درځنې موټر غواړي، آیا اجازه د موټر چلولو ورکوي هم دغه 14 کلن ته؟ هیڅ نه ورکو ورته، کلی ترې نه ټوله ورځ پټه ساتو، په انواریو کې ترې پټو، غال مغال کور کې پلار سره ما سره یو کې موږ ورته هیڅ کلی نه ورکو. کله چې په کور کې غال مغال کوي یا جنگونه داوی کوي، بیا تاسو څه ډول دغه مشکلات حل کوئ؟ پلار ورته نصیحت کوي، موږ ورته نصیحت کوو چې و بچیه تاسې خو نه کېږي، لیسنس نه لري، حادثه راځي، سبا د خپل ژوند د لاسه ورکوي، د بل چا ژوند هم د لاسه ورکوي، ولې داسې کوي؟ ورځ راغی ولې زه ځم انډیوالانو سره مې قرغې ته موټر یې پارکینګ نه ایسته، پلار یې د دې ځای نه موټر یوړ ښار ته، په بانه باندې وکړل زما ښار کې کار دی، ښار ته لاړ، ښار ته چې ملاړ زنګونه یې ورپسې وخل مکتب نه م راغی. بیا چې کله پلار یې راغی ورته ډېر نصیحت یې ورته وکړ چې زه تا ته موټر نه درکوم، دا 2000 موټر دی، خو ستا په خاطر وایو، آینده دپاره دې وایو، لیسنس نه لري ته څنګه ځې؟ مونږ په باندې توکم کلی ترې نه زیات وخت پټه ساتو، پلار واسکټي وګوري، کلی پیدا نه کلی راکوي، مونږ یې مونږ کلی نه دلته کلی د پلار ورې، بیا هغې ته زنګونه وکړي، هغه منکر شوي، کلی ما سره ده، کلی م کور کې په ځای کړي ترې، په نصیحت یې کښېنو ورته ووایو، په دې توګه ورته قناعت ورکوو. نوم دی وایا؟ زما نوم محمد یحیی دی، د قره باغ ولسوالۍ اوسېدونکی یم. څو ماشومانو پلار یې؟ زه 4 ماشومانو پلار یم، 2 زامن مې دي، 2 لورګانې مې دي. څو کلنه دی؟ مشر زوی مې 14 کلن دی. نو تاسو موټر داس شیان لري؟ او شکر موټر لرم. او زامن د تا موټر چلولی شي، خو زوی مې قانوني ستونزې پوره کړی نه دی او لیسنس هم نه لري، نو ځکه زه جلو نه ورکوم ورته. تعلیم یې د ډریوري نه دی کړی او څنګه دې که سبا ته دغه سړک ته وځي او یو حادثه وشي، دردسر ماتم دی او ځان ته هم دی، ځان به هم ژوبل کړي. قانوني سن هم پوره نه دی، ډریوري ځان ته قانون لري، 13 کلن شي، پس 13 کلن بیا ځي هلته درس د ترافیک وایي، تعلیم کوي، پس هغې بیا لیسنس اخلي، بیا پس هغې اجازه ډریوري لري. او بیا څه رقم تاسو مثلا دغه زوی ته څه رقم ته قناعت ورکوي چې زه نه ورکوم؟ هغه بیا قاریږي که نه؟ نه ولا نه، هغه پوه کوم، مال بچی
دغه چې 13 کلن شوې خپل ریاست ترافیک ته لاړ شه درس یې ووایه پیسې چې واخیسته به پس دغه چلا موټر خپل موټر دې هر وخت چې کوي چې وی چلوي شي غیر لغې نو اجازه نشته ده قناعت کوي. درنو اوریدونکو تاسو د آبادی غږ خبرونه ته غوږ یاست چې موضوع یې د کم عمره ماشومانو د موټر چلولو په اړه ده. و موریدل زینو کورنیو د دې لپاره چې له راتلونکو ستونزو مخنیوي کړی وي نو د خپل کم عمره ماشومانو له موټر چلولو مخنیوي کړی وو. زینو کورنیو د موټر کلی پټې خوي یا هم د کورنۍ مشرانو ته ورسپارلې وي. زینو هم د خپل اولادونو غوښتنه نه ومنلې او هغوی د خطرونو په اړه پوهولي وو او ګټه هم دا و چې له خطرونو او پیښو مخنیوي کړی وو. په همدې اړه زموږ همکار مصطفی نصرت د کابل د ترافیکو ریاست ته تللی او هلته د یاد ریاست د کنټرول او مراقبت له مدیر سمونوال محمد نواب سره مرکه کړې. په ګډه به ورته غوږ شو. موټر چلولو اجازه نامه دا په کوم سین کې باید چاته ورکړل شي او چاته باید ورکړل شي؟ کله سن سه اتلس پر کېږي نو نسم کلنۍ ته قدم دی او دای په سترګو کې په دماغ کې په لاسو کې په کې دای مکمل جوړ وي نو دغه شخص ته به بل معاینه د ډاکټر څخه کله چې ډاکټر صاحب د صحت اطمینان موږ ته راکړل په هغه پارت هغه سمګو فرمارت ورکو بل دینه موږ ته د ستابې د کورس دی او ټول مقررات باندې خبر سي بل دینه موږ ورته جواب درنده ورکو. درته وایي چې په کلنۍ ډول باندې څومره ترافیکي حادثې رامنځته کیږي؟ یو هغه ترافیکي پیښې دي چې جزوي دي یا هغه ترافیکي پیښې دي چې ثبت کتابو کیږي هغه رسمي کیږي. امکان لري په حدود یو 1200 1300 تر 1500 ترافیکي پیښو منځته راسي. دوی کې داسې حادثات رامنځته کیږي چې د زیر سن یا ټیټ ماشومانو د حادثه رامنځته کړې وي. بالکل ډېر ترافیکي پیښې منځته راغلي دي. څنګه موږ د قانون 50 سپارلې دي. مخکې دنه چې ترافیکي پیښه منځته راځي موټر موږ درولې دي او بیا هم چون د همدغه زیر سن دي چې تجربه نه لري قوانین قواعد څخه خبر نه دي او ترافیکي پیښه عوامل څه دي. که د ټیټ سن هلک یا ماشوم چې 13 کلونه نه وي پوره کړي حادثه وکي آیا دا جزا لري او که جزا لري جزا دته د کورنۍ ته هغه څوک چې زیر سن وي هغه جواز رانندگی ونه لري که ترافیکي پیښه منځته راځي دای به بندیخانه ته لګل کیږي او په حکم د محکمې هغه څوک چې مالک د موټر دی یا پلار دی یا نور څوک مالکین د موټر دی دا به جبران د خسارې کمل وي که ځوندای وي که خسارې یو لک وي که سلا کوي دا به خپل د مالک د موټر ورکوي. محکمه سزا نور ورکوي هغه مربوط د محکمې کیږي. و موریدل هغه کورنیو چې خپل اولادونو ته د موټر چلولو اجازه ورکړي و نو پیښې یا حادثې کړې وي او د ځان سربیره په موټر کې نورې سورلۍ ته هم ستونزې رامنځته کړې وي. ځینو خپل ژوند له لاسه ورکړی وو او یو شمېر نورو ته روحي او رواني ستونزې پیدا شوې وي. د کورنیو بېغوري له خطرونو ناخبري د اولادونو ناز وړل او هغوی نه خفه کول د اولادونو له موټر چلولو خوند اخیستل او فخر کول د ژوند مجبوریتونه او ناچارۍ د دغو ستونزو لامل نه وو. خو داسې کورنۍ هم وي چې له راتلونکو پیښو یې مخنیوی کړی وو او خپلو کم عمر اولادونو ته اجازه د موټر چلولو نه ورکړي. ځینو هم د موټر کلیګانې پټې کړې وې. یو شمېر نورو خپل اولادونه د پیښو او ستونزو په اړه پوهولي وو او قناعت یې ورکړی وو. درنو اوریدونکو د آبادی غږ د خبرونه د افغانستان په تعلیمي مؤسسه کې جوړه شوې وه. زموږ دا او نور ټول تعلیمي خبرونه په تجلا ټکی اف انټرنیټي پاڼه کې لوستلی او اوریدل شي.